چې څنګه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کړی. واوره جی غار ثور ته چې دی تلل نو غار ثور د دې ځمکې نه دا یو غر دی. دا غر دومره لوی دی چې 15,000 فوټه څه د پاسه اوچت دی. 15,000 فوټه. یو غار حرا ده. غار حرا تقریبا 2,500 فوټه اوچته ده یا څه کم 3,000. او غار ثور چې دی دا 15,000 فوټه څه د پاسه 15,000 فوټه دا د ځمکې نه اوچت دی. او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوږو باندې کېنولو او بره په غر د پاسه سدي روان کړلو. رسول الله مبارک وتی زه په خپله ځم، حضرت ابوبکر صدیق وتی نه زه به دې په اوږه باندې وړم. چې بره یې وړلو غار ثور ته لاړل. نو بیا خو مشهوره واقعه ده، غار ثور کې بیا په دې غره کې څوک وي 14 سوري وو، څوک وي سونا څوک وي سونا، او دا 14 پکې ما ډېر اورېدلي. ویل 14 سوري په دې غره کې. نو چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د غره ته رانږدې شو، وی د دواړو جهانو سردار ته وی چې حضرت تاسو به لږ بار انتظار وکړئ، زه دا غر صفا کومه، هسې نه چېرته مضر شي پکې ني، تاسو ته تکلیف در نه کي. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی او د غر صفایي یې وکړله. و چې کم هغه سوري پکې وو هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بندول، خپل صادر به شلولو، صادر نه به ټوکړه لرکولو، هغه به څه دی په دې سوري کې کېښودله. څه دپاره؟ هسې نه دې دپاره چې رسول الله مبارک ته څه شی تکلیف ونه رسوي. دومره مینه محبت او دومره اطاعت او دومره تابعداري. نو دې غره کې ټول سوري بند کړل، یو سوری پکې پاتې شو. چې یو پاتې شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا خپل خپه دا هغه سوري ته کېښودل او صادر ختم شو. ابه ته ټوکړه لرکو صادر ختم شلو، نور څونه ورسره نو خپل خپې څه دی دغه سوري ته کېښودله. رسول الله مبارک ته وی چې حضرت راځئ. حضرت ابوبکر صدیق دا دواړه خپې خورې کړې وې، یو خپې دې سوري ته ایښودې وه او د دواړو جهانو سردار ته وی رسول الله مبارک ته وی زما په دې پتون باندې سر کېږدئ، تاسو به ستړی، تاسو به لږ ارام وکړئ، تاسو به لږ خوب وکړئ. اوره دومره اطاعت، دومره تابعداري، دومره مینه محبت الله دې زمونږ په زړونو کې دا پیدا کړي. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا خپلې خپې خورې کړې وې، رسول الله مبارک د هغه په پتون باندې څه دی سر ایښودی. د دواړو جهانو سردار آرام کوي، خوب کوي، خوب کوي. حضرت ابوبکر صدیق ناست دی دغه شان او په دې کې چې دی په دې غره کې په دې سوري کې هغه سوري کې مار راغی چې کم سوري باندې حضرت ابوبکر د خپل خپې ایښودې وه او مار چې دی حضرت ابوبکر صدیق ته ټک ورکړلو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هیڅ حرکت نه کوي. موږ له چې ماشه ټک راکړي ماشه نو څونه ټوپونه وو، شل پیرې خو بیا ځان ګرو، عبادت تم ولاړ یو، مونځ تم ولاړ یو او بیا څه دی ځان هم ګرو، ماشي ټک راکړي. خدای دې ته بس الله دې دا عبادتونه داسې کړي لکه څنګه چې د صحابو عبادتونه. الله دې زمونږ په عبادتونو کې خشوع وضو پیدا کړي. هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مار ټک ورکو مار، لیکن هغه نه خوځېدو، ایمان مضبوطو، اطاعت په زړه کې د رسول الله مبارک پروتو. که زه چغې کم یا زه مثال وخوځېږم د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب به خراب شي، د هغه په آرام کې به خلل پیدا شي، نو هغه نه خوځېدلو. ویلې د ډېر چې دویم ټکې ورکو بیا هم نه خوځېدو، ویل چې درېمې ورکو د سترګو نه اوښکې روانې شوې، ویل دومره اوښکې لاړې، دومره اوښکې د تکلیف د لاسه چې د رسول الله مبارک د هغه د سترګو نه اوښکې روانې شوې. د رسول الله مبارک د هغې په پتون باندې سر ایښودو، د رسول الله مبارک په مخ مبارک باندې اوښکې را پرېوتې. چې اوښکې را پرېوتې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خوب نه بیدار شو. چې د خوب نه بیدار شو، ابوبکر ته خو جاړې، ابوبکر ولې څه مسله، ته خو جاړې، ستا د سترګو نه خو اوښکې ځي، دا ولې؟ وی حضرت په دې غره کې څه دي او ما له په دې خپه باندې ټک راکوي، ما ته په دې خپه ټک راکوي، تکلیف دی. رسول الله مبارک ورته لرې کته د دې سوري نه دا خپه، چې لرې کړه ویې کتل یو مار راغی.
مار راغی دا سور ورته د دې وجې نه ویلې کېږي هم د غار سور ته سور ویلې کېږي یو اجدها غوندې مار غټ مار راووتو رسول الله مبارک ورته وی دې مار ته تا ته پته نه و چې دا زما دوست دی تا ته پته نه چې دا زما صدیق دی تا زما دوست زما صدیق ته ټک ولې ورکو مار گویا نشو دا د رسول الله مبارک معجزه وه مار خبرې نه کوي ګورې ښه خو دا د رسول الله مبارک معجزه وه الله ورته هغه مار گویا کو ورته وی حضرت د حضرت عیسی علیه السلام د زمانې نه په دې غار کې مې د ستا انتظار کوو څونه لکه حضرت عیسی علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام کله تیر شوی رسول الله مبارک او د حضرت عیسی علیه السلام ترمنځ فاصله 600 کاله ده 600 کاله 600 سال ویل د ستا انتظار مې کو ویل په دې غار کې حضرت عیسی علیه السلام د خپلو حواریینو سره راغلو دلته په دې غار کې دمه کړې وه په دې غار کې دمه کړې وه هغه حضرت عیسی علیه السلام چې د خپلو ملګرو ته وي چې اخري پیغمبر به راځي هغه به دې غار ته څه دی دلته به دمه کوي دلته به دمه کوي نو ما دا خبره واورېدله وی ما د هغه وخت نه انتظار کو چې زه به د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله به وینم په هغه به ایمان راوړم هغه به وینم د هغه ملاقات به کوم دا د رسول الله مبارک معجزه وه او معجزه خو تاسو پیژنئ معجزه دې ته ویل کېږي چې الله تعالی د یو پیغمبر د لاس نه داسې یو کار صادره کړي چې د نور مخلوق د هغې نه عاجزه وي نور مخلوق د هغې نه څه د مکمل عاجزه وي لکه رسول الله مبارک په یو موقع باندې د 14مې شپې سپوږمۍ وه تکه توره شپه وه سپوږمۍ پکې ښکلې ځلېدله او دا شانتې سپوږمۍ ته اشاره وکړله رسول الله مبارک خلکو هم کتل ډېر کافران هم ولاړو رسول الله مبارک چې څنګه سپوږمۍ ته اشاره وکړه په ګوته باندې نو سپوږمۍ نیمه یو طرف ته لاړه نیمه بل طرف ته لاړه دا د هغې معجزه وه د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د خپلو ملګرو سره ناستو نو په یو لوښي کې اوبه راوړلې شوې موږ سره د اوبو قدر نشته نو یو لوښي کې اوبه راوړلې شوې او څوک وایي چې نه پی پکې راوړلې شول رسول الله مبارک پکې د خپلې ګوتې مبارکې کېښودلې او د هغې ګوتو مبارکو هغه برکت دومره چې اوه اتو یا نهو صحابو چې دی هغه اوبه یا پې وڅکلې لیکن بیا هم څه دی لوښي ډکو اخر کې رسول الله مبارک بیا وڅکلې او د دواړو جهانو سردار یو ځل په یو موقع باندې جومات ته راغی مسجد ته چې څنګه راغی نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد ته دې لپاره راغی چې کور کې د خوراک سمو موږ خلک په دا یو طریقه ځان دپاره دا وګرځوي مثال کور کې د خوراک سني یا پیسې ني یا هر څه ضرورت وي نو مسجد ته راشه خو مسجد ته څه دپاره راځه مسجد ته دې دپاره راشه چې داسې ټیم کې ته مسجد ته راشي چې څوک نی په مسجد کې نو ستا به توجه الله ته ډېره برابري ستا به څه دی الله سره به تعلق ډېر برابري نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل کور کې سنو د خوراک نو مسجد ته راغی چې جومات ته راغی عبادت د الله وکړو چې د عبادت نه فارغه شو دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جومات ته راغی چې هغه راغی رسول الله مبارک ورته څنګه راغی وی حضرت بس هغه ګډېرو نه کوي حضرت بس سړی مې وشو چې لاړ شم جومات ته دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی د دواړو جهانو سردار ورته عمر څنګه راغلی وی حضرت کور کې څه نه بس ما راشه لاړ شو جومات ته رسول الله مبارک ورسره حضرت ابوبکر ورسره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په بل یو روایت کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ راغی وی څلور واړه مسجد کې ناستو وی دې کې یو بل صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی حضرت ما لږ تاسو له په کور کې دعوت مې درله کړی دی تاسو به خبره پیږئ کور کې مې لږ دعوت کړی دی د خوراک انتظام مې درله کړی د روټۍ انتظام مې درله کړی چې ما سره به لږ روټۍ خورئ رسول الله مبارک ورته وی ښه حضرت ابوبکر صدیق ته وی تم را پاسه حضرت عمر ته وی تم را پاسه حضرت عثمان ته وی تم را پاسه او چې څنګه رسول الله مبارک دا درې واړه راوتل داسې نو صوفه یو مقام دی په هغې د پاسه به صحابه کرام به ناستو نو د قرآن زده کړه به یو بل سره کوله قرآن به یو بل ته اړه وراړه او حدیث به یو بل سره یادول د علم یو مرکز رسول الله مبارک یو صحابي ته وی دی تم وی چې راځې وی دی تم وی چې څه راځې او هغه کم صحابي چې ولې د روټۍ دعوت کړو
نو هغه یې ورکوټې غوندې د چیلوکي بچی یې لال کړو هغه یې ورله سور کړو نو رسول الله مبارک هغه خو صرف دا ذهن و چې زه به صرف رسول الله مبارک باندې روټۍ وخورم د دواړو جهانو سردار ځان سره ښه ډېر ملګري را روان کړل هغه صحابي وي چې ما خو خوراک لږ تیار کړی دی ما خو لږ خوراک تیار کړی دی په منډه منډه راغی د هغې نه مخکې را روان و چې کور ته راغی کور کې بیبي ته وایي چې ما خو صرف رسول الله مبارک ته وایي چې تاسو له مې د روټۍ انتظام کړی دی دا خو د رسول الله مبارک سره ډېر ملګري را روان دي دا به اوس څه کېږي خوراک خو لږ دی بیبي ورته چې د دواړو جهانو سردار ورته ویلي دی الله به یې انتظام کوي الله به څه دی څه انتظام کوي واوره جي چې څنګه رسول الله مبارک سره د خپلو ملګرو راغی کېناستل ټول او چې کوم هغه روټۍ هغه کومه ترکاري سې تیار کړي رسول الله مبارک ته کېښودله د دواړو جهانو سردار هم وخوړله ټولو صحابو هم وخوړله ابوبکر عمر عثمان هم وخوړله لیکن روټۍ کې څه دی لکه هېڅ کمی رانه دا معجزه وه د رسول الله مبارک نو دا مار چې د رسول الله مبارک سره خبرې وکړي دا هم د رسول الله مبارک څه دی معجزه وه واوره جي خپلې خبرې له راځم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دې غار کې 3 ورځې یا 3 شپې تېرې کړې او دا وره ویل هغه مار چې دی په رسول الله مبارک باندې بیا په دې غار کې ایمان هم راوړی دی څه شی لکه ایمان هم پې بیا راوړو ته لږ برونه چوس کړو په دې غار کې پې څه دی په رسول الله مبارک باندې ایمان هم راوړو بیا د هغې نه پس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او د دواړو جهانو سردار 3 ورځې پس بیا روان شول مدینې ته چې مدینې ته روان شول نو چې مدینې ته څنګه نږدې شول نو د مدینې منورې خلک دا راوتي دې دپاره راوتي چې د دواړو جهانو سردار د مکې نه را روان دي نو دا ټول ورته په استقبال کې ولاړو دا ټول ورته په مینه باندې ولاړو نو یو روایت کې دا راځي چې دی کله مدینې ته ورسېدل نو دا داسې ټیم و لکه څنګه چې تاسو خیال کړي د سهارې مونځ چې وشي که نه نو دا رڼایي لږه لږه لګېدلي تیاره لږه باقي و لږه لږه څه دی لکه رڼایي لګېدلې وي نو د کس پہچان پکې ډېر نه کیږي چې دا پلانکی څوک دی څوک دی او څوک نه دی دغه شانتې رسول الله مبارک او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دواړه اوښه باندې ناست دي او مدینې منورې د حدودو ته نږدې شول چې حدودو ته نږدې شول نو په دې کې د خلکو رامنډه کړې او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داسې تابعداري کړې وه د رسول الله مبارک چې څنګه لباس رسول الله مبارک اچولو دغه شانته لباس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اچولو او اوره چې څنګه رسول الله مبارک د خپلو لاسونو هغه خوځول به کول څنګه انداز د رسول الله مبارک د خولې دقه شانتې انداز حضرت ابوبکر صدیق هم اپناو کړی نو چې کله د مدینې خلکو وکتل چې دا خو حضرت ابوبکر صدیق او د دواړو جهانو سردار راغلی نو هغه خلکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې شاته پاتې شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې وجې نه مخکې شو چې دا خلک به اوس په رسول الله مبارک باندې راټول شي او څوک به په خیرالي کوي څوک به لاس کولوي څوک به غاړه ورکوي او د دواړو جهانو سردار ستړی دی نو رسول الله مبارک ته وی حضرت تاسو لږ شاته پاتې شئ وی زه به د خلکو سره ستاسو په ځای ملو شم که ما سره په خیرالي کوي که ما سره اړ څه کوي که ما ته تکلیف راکوي خو چې تاسو ته تکلیف ونه رسي واوره نو خلکو حضرت ابوبکر صدیق مخکې نو خلکو په حضرت ابوبکر صدیق ورمنډه کړي نو خل ټول وی چې دا ټول په ذهن کې دو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ادا دی یعنی حضرت ابوبکر داسې تابعداري د رسول الله مبارک کړې وه چې د خلکو پکې څه دی لکه اړو شک نه پیدا کېدلو داسې ځان د رسول الله مبارک په شان دی جوړ کړو چې د خلکو پکې څه دی لکه اړو شک نه پیدا کېدو بیا د هغې نه پس رسول الله مبارک په مدینه منوره کې د ړومبي او مسجد څه دی افتتاح وکړله بیا د هغې نه پس رسول الله مبارک په مدینه منوره کې څه وخت تیر کړلو او بیا د هغې نه پس بیا واپس مکې ته راغلی
خپل عرض لرازم چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مبارک داسې تابعداري کړې وه. نو موږ لم پکار دي چې د خپل پیغمبر تابعداري کوو. موږ لم پکار دي چې د خپل پیغمبر طریقه په خپل ځان کې راولو. موږ لم پکار دي چې څنګه زموږ رسول الله مبارک څنګه لین دین کړي چې هغسې موږ هم لین دین وکړو. موږ لم پکار دي چې رسول الله مبارک مثال په لار به روانو چې څنګه هغې تک کړی چې هغسې موږ هم وکړو. موږ لم پکار دي چې څنګه رسول الله مبارک مثال مسواک استعمال کړي چې موږ هم مسواک استعمال کړو. موږ لم پکار دي چې څنګه رسول الله مبارک مسجد ته تک کړی دی چې داسې موږ هم مسجد ته په هغه طریقه باندې تک کوو. موږ لم پکار دي چې څنګه رسول الله مبارک مثال د قضای حاجت دپاره تک کړی چې په هغه طریقه باندې موږ هم څه د خپل ځان د خپل موږ هم هغه طریقه ځان کې راولو، دا به زموږ دپاره کامیابي وي. او که نه موږ د غیرو طریقه راولو یا موږ د غیرو طریقه اپناو کو، نو زموږ دپاره په دې دنیا هم تباهي ده، په آخرت کې هم تباهي ده. کامیابي په څه کې ده؟ کامیابي په دې کې ده چې د الله احکامات ومني، د رسول الله طریقه په ځان کې راولي، دې کې کامیابي ده. یو ځلې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره تورات کتاب، څه شی لکه تورات، څه شی لکه تورات کتاب چې دی دا په حضرت موسی علیه السلام نازل شوی دی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ داسې د تورات دا کتاب کتلو، په دې کې رسول الله مبارک پې راغی چې د دواړو جهانو سردار پې راغی چې حضرت عمر فاروق ته وکتل چې ده سره خو په لاس کې تورات کتاب دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات غصه شولو، ډیر زیات غصه شولو، په مخ باندې د غصې آثار رالل. او حضرت عمر فاروق ته لاسه ویل نه. نور صحابه کرام ناستو چې هغې د رسول الله مبارک د مخ مبارک ته وکتل، نو هغې پیښل چې د دواړو جهانو سردار ډېر قار دی، ډېر غوسه دی. نو حضرت عمر فاروق ته وی ته خو تورات کتاب ګورې او د دواړو جهانو سردار ګوره ډېر قار دی، ډېر غوسه دی. ګورې موږ به کوم کتاب لولو؟ موږ به قرآن لولو. څه شی به لولو؟ لکه قرآن به لولو. تورات کتاب دا حضرت موسی علیه السلام ته نازل شو، انجیل حضرت عیسی علیه السلام ته نازل شو، زبور حضرت داود علیه السلام ته نازل شو. نو یو صحابي راغی عمر فاروق ته وی ته خو تورات ګورې، خو ګورې د دواړو جهانو سردار ډېر قار دی، ډېر غصه دی. حضرت عمر فاروق چې څنګه وکتل رسول الله مبارک ته، تورات کتاب یې فوراً بند کړلو او په خوله باندې یو الفاظ ویل. ووره دا الفاظ یې په خوله ویل، وی رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی الله علیه وسلم نبیه. دا الفاظ یې څه دی په خوله باندې وي، 3 پیرې دا الفاظ ویل. رسول الله مبارک چې ورته څنګه وکتل چې عمر فاروق په خپله خوله باندې 3 پیرې دا الفاظ وویل، نو رسول الله مبارک خوشحاله شو او بیا ورته دا رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی الله علیه وسلم نبیه. دا الفاظ نه دي. یو حدیث کې راځي چې څوک د سحرې دا الفاظ وی رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیه، 3 پیرې د سحرې وي او 3 پیرې ماښامې وي. رسول الله مبارک وی چې د دې سړي د جنت ذمہ داري دا په ما باندې ده. خبره پوه شوې؟ اسان الفاظ په تاسو زده کوم. او وره دا الفاظ چې څوک ډېر وي، دا رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا، د دې معنی څه ده؟ معنی دا دی رضیت بالله ربا، وی زه راضي په دې یم چې زما رب څوک دی؟ الله دی. څوک دی؟ لکه الله دی. وبالاسلام دینا، او زه راضي په دې یم چې زما دین څه دی؟ لکه اسلام دی. او زه په دې راضي یم چې زموږ نبی څوک دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دې معنی شوله. یو روایت کې راځي چې کوم سړی دا الفاظ ډېر ډېر وایي، رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیه، دا چې کوم سړی ډېر وایي، ویل ده ته به الله تعالی د قبر چې کومه زندګي ده، هغه انکر منکر یا نکیر منکر چې کومې فرشتې هغه سوال به ترې کوي، نو ده ته به الله تعالی د هغه فرشتو هغه سوال جواب به ته الله سالي. خبره پوه شوې؟
یو روایت کې راځي ووره دا به زده کوې نن ښه چې دومره راغلی د عبادت لپاره دا الفاظ به زده کوې د قبر زندگی په ما هم را روانه ده په تاسو هم هلکه را روانه ده که نه مر خو منو که نه خلاصې تې نشته ګورې او که نه ګورې خلاصې تې نشته ګورې نه ته ګورې وزیر خلاصیږي نه ته ګورې وډیره خلاصیږي نه ته یو خان نواب خلاصیږي یو کس هم ته ګورې خلاصې نشته ګورې که غریب دی او که خان دی او که دا د الله څومره ښکلی قانون دا د الله څومره ښکلی قانون الله وایي که خان دی او که غریب دی خو مرګ به څه دی دته به راځي که ماشوم دی او که غټ دی او که بوډا دی او که نارینه ده او که زنانه ده او که عالم دی او که مفتی دی که هر څه دی خو الله وایي څه دی مرګ به راځي وروره الله وایي مرګ به راځي نو مرګ به ما ته هم راځي تاسو موږ ټولو ته به راځي یو روایت کې راځي په حدیث کې دی دا کم سړی چې دا رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی الله علیه وسلم دا الفاظ چې څوک ډیر وی سهار او ماښام درې پیرې نو واوره وی چې کله دې په قبر کې کېښودلی شي په قبر کې کېښودلی شي خازې پې بندې شي په دې لږ ځای کې په دې 2-3 فوټه 5-6 فوټه لاحت کې به زمونږ څه په کار راځي نم پلار په کار راځي نم یاران دوستان په کار راځي نم پیسه په کار راځي نم جیداد په کار راځي هیڅ شی په کار نه راځي خواږه دوستان به در باندې خاورې در واړئ خواږه یاران به در باندې خاورې در واړئ خواږه رونه به در باندې خاورې در واړئ دا خوږ پلار به در باندې خاورې در واړئ او لږ ساعت په انتظار کوي بیا به در نه څه دی لکه ځي یو کس چا سره شپه کولی شي په قبر سره خوا کې یاره چې ورګه زما پلار مړ دی زه سر نن دې مقبره کې پاتې کېږم څوک کولی شي 10 منټ هم څوک نه ایسارېږي خو چې ملا د وکړي به سر سړی تښتي بیا وره حدیث کې راځي وي دا خلک چې دی څنګه د دې قبر نه روان شي وي دا مړی د دې خلکو د دې خپو دا کشار اوري چې پلانکې ملاړو پلانکې ملاړو پلانکې ملاړو د قبر زندگی دې ته ویل کېږي د برزخ زندگی یو د دنیا زندگی د چې روح واغستلی شي بیا د برزخ زندگی دا بله زندگی بیا شروع شي بل جون بیا شروع شي نوې پرشتې راشي 2 پرشتې راځي 2 پرشتې دا به مالم راځي دا به مونږ تاسو ټول له به راځي هغه 2 پرشتې دا انسان چې وفات شوي مؤمن مسلمان بنده او د خپل رب پیژندلی وي په دنیا کې د خپل پیغمبر په طریقه جون تیر کړي په دنیا کې د خپل دین سره مینه لرلی په دنیا کې نو دا پرشتې دا انسان ښکلې په مینه محبت یې کینی څنګه کینی لکه په ښکلې په مینه محبت یې کینی او بیا ته دا تپوس کوي یو ته دا تپوس کېږي من ربک ستا رب څوک دی دا به ما نم کېږي دا به ستاسو نم کېږي نو که د خپله زندگی د رب په احکاماتو مطابق تیره کړي نو دی ورته ربي الله زما رب الله دی په خبره پوه شوې او بیا ورته وایي ما دینو که دین د څه شی دی ستا دین څه دی نو دی ورته دین الاسلام زما دین اسلام دی بیا ورته ما تقول په حق هذه الرجل رسول الله مبارک ته تپوس کوي ویل تر دې سړي په حق کې څه وی نو دی ورته دا خو زمونږ نبی دی دا خو زمونږ پیغمبر دی په ده خو زمونږ ایمان دی چې په قبر کې دا 3 سوالونه تا نه وشي او دا جوابونه دی ورکړل بس ستا بیړي پار شوه ستا بیړي څه دی لکه پار شوه بیړي پار څه مطلب دا قبر ستا دپاره اول یو منزل دی چې ته په دې منزل کې کامیاب شوې ستا د آخرت زندگی ښه شوله جنت ستا دپاره څه دی لکه ریډي دی بیا خبره پوه شوې لکه او که نه خدای مکه الله مکه الله دې اسانه کړي دا قبر دا زندگی ګوري دا ډېره سخته زندگی ده خو هغه چا دپاره چې کم فاسق فاجر ګناهګار کافر د هغه دپاره سخته ده مؤمن مسلمان بنده چې د الله احکامات مني د رسول الله مبارک په طریقو خپل ژوند تیری دته هېڅ سختي نشته واوره حدیث کې راځي چې کله د فاسق فاجر نه په قبر کې تپوس کېږي چې دته وایي رب دې څوک دی نو دی ورته لا ادري ما ته خو هېڅ پته نه لګي ولې چې د نه یو مونځ کړي وي نه رب ته په دنیا کې سجده کړې وي نه د رب یو حکم منلی وي نو دی به خپل رب څو پیژني خبره پوه شوې او چې بیا ورته وایي دین دې څه دی نو دی ورته لا ادري ما ته هېڅ پته نشته
بیا ورته وی ته د رسول الله مبارک په باره کې څه وې نو دی ورته ما ته هېڅ پته نه لګي نو ووره دی د غضب پرشتو سره دی د قهر پرشتو سره روایتو کې راځي چې ده ته هم د دقه ځای نه څه د سزا سټارټ شي چاته لکه د فاسق فاجر ته خدای دې امان وکړي الله دې موږ او تاسو ته د قبر زندگی آسانه کړي ټیم څه دی لکه ها بس د آخري روایت د تویمه ووره نو رسول الله مبارک وی چې کم سړی په سحر او په ماښام کې درې پیرې دا الفاظ وی رضیت بالله ربا نه تاسو چې ما ویل دته به الله تعالی د قبر د فرشتو دا سوالونه نه دي دا جوابونه به ورته الله آسان نو دا ډېر ووایه تاسو ما سره رضیت بالله ربا وایه رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی الله علیه وسلم دا الفاظ څه دی دا ډېر وایه دا به ستاسو دپاره رسول الله مبارک وي چې کم سړی دا الفاظ وایي د دې سړي د جنت ذمهداري په ما باندې ده او د قبر سوال جواب به ورته الله څه دی دا به ورته الله آسان کړي نو دا خپله زندګي دا مختصره زندګي ده دا خو هسې هم تېرېږي نو دا الفاظ هم وایو د الله تابعداري کوو د رسول الله مبارک چې کوم تابعداري ده چې په هغې باندې عمل وکړو د رسول الله مبارک چې کوم احکامات دي چې هغې باندې عمل وکړو هغه په خپل ځان کې راولو د هغې تعلیمات خپلو بچو ته ورکړو انشاءالله دنیا به هم ښي آخرت به هم ښي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء المرسلین وعلى آله الطیبین وعلى آله واصحابه اجمعین یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيدك الخير انك على كل شيء قدير یا الله ما چې سویل که زما نه څه کمی شي ما معاف کړي دا ټول ملګري معاف کړي یا الله زموږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي خدای پاک یا الله څومره مسلمانان بیماران دي ټولو ته شفا کامله عاجله مستمره نصیب کړي د چا کورونو کې خدای بیماری ختمې کړي چا نور څه پریشانۍ ختمې کړي یا الله د چا کاروبارونه نشته حلال رزق اسباب ته پیدا کړي چا شته د خدای پکې خیر او برکت نصیب کړي یا الله مونږ ټولو ته یا الله د خپل پیغمبر طریقې را نصیب کړي د غیرو طریقو نه خدای پاک ته بچ وساتې یا الله د دې جومات په دې کارپټ کې چې چا څومره مالی یا الله حصه اخیستې د خدایه دا حصې مالی یا الله ته قبول کړي یا الله اجرونه ثوابونه په دنیا آخرت کې نصیب کړي خدای پاک مونږ ټولو نه راضي شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین